زه چې دعا کوم نو دا دعا اکثر غواړم خلاص له ټوپکه پښتانه وړه او ستر غواړم یا خدای ځان ته درنه ډېر څه پکې نه غواړم بس مسافرو ته په خپل کلی اختر غواړم. گرونه کتین کیه السلام علیکم. زه د تاسو قربا امیرالله منتوري نن په حجامت منډان شه موجود یم د یو کښلی شاعر سره چې دغه یقین حجامت صاحب سره نن میږ ادبي پروګرام ده د بنو شاعران پیج نن میږ سره د علما ده یقینا چې کښلی شاعري ده تاسو ډېر ملګری اورېدلې ډېر نه اورېدلې نن میږ د تاسو سره مخامخ کای د شاعري نه میږ تاسو خواندو خلی یقین حجامت صاحب ته نن په دغه پروګرام شه میږ ډېره مینا ورکای او ډېر درد ورکای وایغه نه بعد دای د میږ د بنو شاعران پیج نن میږ سره د علما ده او په یک شه میږ دته سپیشل سلام کای یقین حجامت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یقین حجامت صاحب انشاءالله پروګرام ډېر ویژداینا اوریدونکي په انتظار وي تو شاعري طرف ته وردرېمې او په هر څه نه اول به موږ دوه پوښتنې کوي. اوله پوښتنه دا ده چې ته د خپل اوریدونکي سره په مختصر الفاظ شه تعارف وکړې. امیرالله منتوري صاحب اور سره چې کوم ملګري دي په دا پروګرام شوال خو زه د دغه ډېره مننه کوم. زه خپل نوم مې چې کوم د هغه عبدالمطلب خان ده کلمي نوم یقین حجامت استعمالوم په حجامت منډان شه پوتې کېږم او د حکیم نیک محمد خان بچای یم. ډېره مننه ډېره شکریا میږ تاسې د یقین حجامت صاحب نقشله تعارف ورود یقین حجامت صاحب ته میږ یو ځلې بیا درېمې چې دا یوه پوښتنه ورسره کوي هغې نه بعد به میږ د شاعري طرف ته درېمې. یقین حجامت صاحب د شاعري استاز د سکته امیرالله صاحب د مو د شاعري پیښ استاز چې کوم دا شاهین سوراني صاحب ده و هغې نه بعد پروفیسر ډاکټر عمر قیاس قایل صاحب د مو ډېره رهنمایي کړې ده و مو سره یې ډېره مرسته کړې ده خو پیښ مې چې د شاعري کې مې استاز ده هغه شاهین سوراني صاحب ده. ډېره مننه ډېره شکریا ماشاءالله کښلی شاعران دې یاد کړل چې د هغې دی شاګرد پاتې شوه ده یقینا چې د په شاعري شوه د هغې شاعران رنګ وي ځکه چې د ډېرې قابل استادانو شاګرد ده. انشاءالله سوی د شاعري طرف ته میږ درېمې او د نه میږ خوږه شاعري وروي ایسو میږ یقین حجامت صاحب تر درېمې چې د نه میږ کښلی شاعري وروي یقین حجامت صاحب. زه یو خپل کلام د هغه د بنو شاعران ته ډالۍ کوم. د مینې کار ښه نه دی د مینې کار ښه نه دی د هغه روزګار ښه نه دی یو مې زړګی خراب دی بل زما یار ښه نه دی. د مینې کار ښه نه دی د هغه روزګار ښه نه دی یو مې زړګی خراب دی بل زما کار ښه نه دی د چا د مخ تشبیه ده رنګ د انار ښه نه دی د چا د مخ تشبیه ده رنګ د انار ښه نه دی په هر یو ښکلي مرمه زما معیار ښه نه دی په هر یو ښکلي مرمه زما معیار ښه نه دی او یتیم چې اوږې ترې ځي داسې بازار ښه نه دی یتیم چې اوږې ترې ځي داسې بازار ښه نه دی او صیبه وران به دې کړي د چا ازار ښه نه دی انقلاب چغې وهي چې انتظار ښه نه دی انتظار ښه نه دی نور د کشمیر مسلمان بیخي په دار ښه نه دی انقلاب چغې وهي چې انتظار ښه نه دی نور د کشمیر مسلمان بیخي په دار ښه نه دی څوک چې ستا شعر نه وایي دغه فنکار ښه نه دی یقینا ستا د فن نه بیخي انکار ښه نه دی. یقینا چې میږ تاسې د یقین صاحب نه کښلی شاعري واخیسته او انشاءالله چې
چې میږ یې خوندونه واخیسته او اورېدونکي یې خوندونه واخیستی او په دا کښل یې شاعري بند دی ده ته میږ یو ځلی بیا بلنه ورکوي چې د اورېدونکي سره یقین صاحب ته څه ډالۍ کوې. مهرباني امیرالله مندوري صاحب، بې د مور پلاره بل انسان به دې په کار نه راځي. بې د مور پلاره بل انسان به دې بې د مور پلاره بل انسان به دې په کار نه راځي. محبتونه د جهان به دې په کار نه راځي. او د بل ګریوان چې شوکوې نو خانه دا مې واوره. د بل ګریوان چې شوکوې نو خانه دا مې واوره. په آخري وخت خپل بچیان به دې په کار نه راځي. او تش چې سینه کې دې قید کړی او عمل پې نه کړی، تش چې سینه کې دې قید کړی او عمل پې نه کړی، نو په محشر کې د قرآن به دې په کار نه راځي. او نن دې په سر سترګو سلار منې عزت دې کوي. نن دې په سر سترګو سلار منې عزت دې کوي. خو په لحد کې خپل کاروان به دې په کار نه راځي. مننه. نن دې په سر سترګو سالار منې عزت دې کوي. خو په لحد کې خپل کاروان به دې په کار نه راځي. خو یقینا هر ځای کې رښتیا ویا په کار به دې شي. یقینا هر ځای کې رښتیا ویا په کار به دې شي. دروغ لیکلی یو داستان به دې په کار نه راځي. یقینا چې موږ تاسې د یقین صاحب د شاعري نه خوند واخیستی. د بنو شاعران پیج چې کوم وخت ته هغه سر ته ورسېده. زه د تاسې کوربه امیرالله مندوري، مو سره کیمرامین شفاعت اجازت غواړي. په لوی لوی الله مې سپاري. د الله په امان.